بسم الله الرحمن الرحیم. که چیرې څوک غواړي چې د دغه کس په اولادونو کې الله تعالی جل جلاله برکت پیدا کړي، دغه کس دې هر سهار د لمانځه څخه وروسته 11 واره دغه آیات تلاوت کوي: ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. که چیرې څوک غواړي چې الله تعالی جل جلاله یې په کاروبار کې او په ژوند کې برکت پیدا کړي، دغه کس چې د سهار د لمانځه څخه وروسته 11 واره همدغه آیات تلاوت کوي. او که چیرې یو څوک وي یو حاجت لري، ډیر زیات ستړی سوی وي، هغه حاجت یې سرته نه رسېدلی، زه په اطمینان سره وایم چې دغه کس چې د هر سهار د لمانځه څخه وروسته 11 واره دغه آیات تلاوت کوي، الله تعالی جل جلاله به هغه د حاجت حتما انشاء الله سرته رسوي. د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو شریکه کړئ. د تعالی په دنیا او په آخرت کې کامیابه او سرفراز